نن په کابل کې څه تېر شول د مسعود شلم تلین څنګه ولمانځل شو له نورو کلونو یې توپیر په څه کې و. سلام ستړي مشئ. نن د اوږې یا سنبلې اتلسمه د احمدشاه مسعود د مړینې شلمه کلیزه ده، خو دا ورځ د نورو کلونو برعکس ونه لمانځل شوه. نور کلونه به چارواکو په دې ورځ غونډې جوړولې، قبر ته به یې پنجشیر کې ګلان وروړل کېدل، عمومي رخصتي به وه، عامو پلویانو به بیا کابل کې لنډهغري کوله، وسلې به یې راوباسلې، ډزونه به یې کول او د ښار ثبات به یې خرابوه. د دوی بې بندوباري به تر دې حده وه چې خلکو به په دې ورځ دوکانونه د چور له ویرې نه خلاصول. دغه راز د دوی په هوایي او قصدي ډزو کې به خلکو ته مرګ ژوبله هم اوښته. خو نن دغه ورځ نه رخصتي وه، نه کوم مراسم و او نه هم کوم لنډهغر راوتلی و، او دا ورځ یوازې دومره لمانځل شوې چې کرزي، عبدالله او ځینو نورو کسانو په فیسبوک کې ترې یادونه کړې. خو احمدشاه مسعود څوک و او څنګه وژل شوی و؟ احمدشاه مسعود د روسیې په وړاندې جهاد کې د جمعیت ګوند یو له مهمو قومندانانو څخه و. وروسته یې کورنۍ جګړه کې هم برخه اخیستې. د طالبانو واکمنۍ پر مهال بیا په پنجشیر کې و او د ژوند تر پایه طالبانو ته تسلیم نشو او مقاومت یې ورسره وکړ. مسعود له نن څخه 20 کاله وړاندې د تخار ولایت په خواجه بهاءالدین کې په یو برید کې ووژل شو چې بیا پلرني ټاټوبي پنجشیر کې خاورو ته وسپارل شو. په هر حال تاسو د احمدشاه مسعود او د هغه د ورځې د لمانځلو په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کمنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بیا ستاسو پر تر اعظم پلي او بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.